راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. موږ چې کله وایو څوک به باور وکړي، یو مشوره ورکوو یا خبره کوو، وایي څوک به اعتبار وکړي، څوک به باور وکړي. داسې وایي wer würde glauben، wer würde glauben، څوک به باور وکړي. که موږ چاته وایو زما عکس واخله، زما یو عکس واخله، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي machen Sie ein Foto von mir، machen Sie ein Foto von mir، زما یو عکس واخله. که وایو زه یې پروا نه لرم یا زه یې پروا نه کوم، په انګلیسي کې وایو که نه I don't care، نو په الماني ژبه دا څنګه وایو زه یې پروا نه لرم یا زه یې پروا نه کوم. تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.